قانون ماتونه. هرومرو داسې کسان پیژنئ چې ځینې وخت په ښکاره او ځینې وخت په پټه له قوانینو سرغړونه کوي او داسې څوک نشته چې مخنیوی یې وکړي. آیا ستاسو باندې دا ښه خلک دي؟ آیا خوښیږي مو چې یو څوک تاسو ته د قانون ماتونکي صفت درکړي؟ مخکې له دې چې د دې منفي صفت په اړه بحث وکړو باید دې پوښتنې ته ځواب ورکړو چې قانون څه شی دی او ولې قوانین جوړ شوي دي. آیا دې ته مو پام کړی دی هغه ټولنې چې قانون پکې عملي کیږي د ستونزو او جنجالونو کچه پکې تر وروستۍ کچې ټیټه شوې ده. که څه هم چې له قانون څخه سرغړونه خپله جزا هم لري خو ډېر کله داسې پیښ شوي چې موږ قوانین تر پښو لاندې کړي دي. اصلي خبره دا ده چې ټول د یو ډول ورته سلیم عقل او یا هم عامه پوهاوی چې د یوې موضوع پر عواقبو فکر وکړي درلودونکي او د باور وړ نه دي. نو د همدې دلیل له مخې هیوادونه او سازمانونه د بېلابېلو قوانینو طرحو او طرزالعملونو ته اړتیا لري او دغه قوانین تصویب او توشیح کوي. قانون څه شی دی؟ قانون په یوناني ژبه کې له قانون څخه چې د قاعدې او ترتیب له معنا اخیستل شوی. اصلي منظور ترې کلي قواعد دي، هغه قواعد او مقررات دي چې په یوه ټولنه کې د انسانانو ترمنځ اړیکې تنظیموي او د ذیصلاح ارګانونو لخوا وضع کیږي او الزامي جنبه ولري. په اصل کې لغاتونه په انساني علومو کې مشخص یا یو تعریف نه لري، نو له همدې کبله اړوند پوهانو بېلابېل تعریفونه وړاندې کړي دي. د بیلګې په توګه د انسانیت پر وړاندې جرمونو کتاب مؤلف رابرټسن قانون داسې تعریف کړی دی. قانون معمولا د احکامو د سیستم په توګه پیژندل کیږي چې د ټولنیز یا دولتي مؤسسو له لارې جوړ او الزامي کیږي څو یې له مخې کړنې او فعالیتونه تنظیم شي. کولی شو داسې هم تعریف کړو چې د قوي حکم پر بنسټ او د ټولنې لخوا جوړ قوانین او مقررات چې د ټولنې د خلکو لخوا منل شوي وي او ځان پرې عملي کولو باندې ملزم او مجبور وګڼي. په اصطلاح کې له قانون څخه هدف دا دی چې قانون عبارت دی له هغه الزامي احکامو او مقررات څخه د واک لرونکي او قانون جوړونکي بنسټ لخوا وضع کیږي او د عملي کولو لپاره وړاندې کیږي. د افغانستان د اساسي قانون د 94 مادې له مخې قانون داسې تعریف شوی دی. قانون د ملي شورا دواړو مجلسونو له مصوبې څخه عبارت دی چې د ولسمشر لخوا توشیح شوی وي. له بده مرغه ځینې کسان شرایط د ځان په ګټه کاروي، نو همدا لامل دی چې د قوانینو او قواعدو جوړول لازمي بلل کیږي. دغه راز باید درک کړئ چې ولې قوانین جوړیږي او له څه شي ملاتړ کوي. کله چې تاسو خپله دغه موضوع درک کړه بیا کولای شئ له نورو سره هم مرسته وکړئ چې قوانین عملي کړئ څو په هیواد، چاپیریال او کار ځای کې هماهنګي رامنځته کړئ. د قوانینو نه مراعاتول او هغو ته نه پاملرنه، قانون ماتونه او له قانون څخه تېښته ډېر کله په بېلابېلو بڼه په ټولنه کې ځان راښکاره کوي چې له ترافیکي قوانینو او مقرراتو نیولې بیا تر ډېرې جرمي او جنایي دوسیو پورې دا ټول قانون ته نه پاملرنه ده، ځکه د قانون تر پښو لاندې کولو پایله له بې نظمۍ او ګډوډۍ پرته بل څه نه ده. او هغه ټولنه چې د دغه ډول پدیدې سره مخ کیږي په ډاډ سره ویلی شو چې ودې، پراختیا او پرمختګ ته د رسیدو لاره به یې له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخ وي. له قانون څخه تېښته او قانون ماتونه هغه پدیده ده چې په ډېری ټولنو کې نن سبا په بېلابېلو عنوانونو او ډولونو لیدل کیږي، خو ډېروالی او کموالی په بېلابېلو ټولنو کې توپیر کوي. د دې لپاره چې د دغه ډول قانون ماتونو، ګډوډۍ او بې نظمیو مخه ونیول شي نو د مخنیوي د لومړني ګام اخیستو ځای کورنۍ ده. کورنۍ په اصل کې تر ټولو لومړنی خو اغېزناکه روزنیز بنسټ دی چې کولی شو ماشومان پکې ښه او غوره اخلاق زده کړي، حلال او حرام وپېژني، د دیني او شرعي اصولو په اړه معلومات ترلاسه کړي او ماشوم په دې وپوهول شي چې قانون ماتول او تر پښو لاندې کول څومره ناوړه عمل دی. دغه چاره کولی شي چې له قانون څخه د تېښتې او قانون ماتونې په برخه کې تر ټولو غوره اقدام وي او په ټولنه کې د بې نظمۍ، ګډوډۍ او جرمونو کچه راټیټه کړي. کله چې په یو کورنۍ کې ماشوم پیدا کیږي نو لومړنی الګو اخیستنه له خپل مور او پلار څخه وي.
هغه ټولنه چې د قانون له مخې اداره کیږي قانون ته د درناوي فرهنګ پکې ورځ تر بلې ډیریږي او هغه کسان بېلابېلو دولتي ادارو لخوا هڅول کیږي چې قانون ته درناوی کوي. نو په دې کار سره ورځ تر بلې د قضایي دوسیو کچه پکې ټیټیږي. نو تر اوسه پورې باید د خپل هیواد بېلابېلو قوانینو او د سفر پر مهال د نورو هیوادونو وضع شویو قوانینو ته درناوی وشي څو له ستونزو او درد سره مخ نشو. لټي یعنې کار پر خپل وخت نه ترسره کول د خلکو یو منفي ځانګړنه چې د پرمختګ او بریا مخه یې نیسي هغه لټي یا پر وخت د کار نه ترسره کول دي. انسانان د بېلابېلو عواملو له مخې لکه ټنبلي د انګېزې نه درلودل له همکار سره کینه کول د نورو په امر لاسي او یا له دې کبله چې یو څوک یې ملاتړ کوي د اختیاري یا منفک کېدو څخه د ویرې نه درلودل او نورو عواملو له کبله خپل کار پر خپل وخت نه ترسره کوي. پر وخت د کار نه ترسره کول لامل که هر څه وي فاعل ته یې ښه او مطلوبه پایله نشي درلودی. د نړۍ په هیڅ ځای او هیڅ اداره کې به هغه کس چې کار پر وخت نه ترسره کوي ونه وینئ چې د امر او رئیس خوښ او یا هم د دې لیواله وي چې کار ته د ادامه ورسره ورکړي. دغه ډول کسان ډېر لږ د ادارې پر موخو باندې فکر کوي او که دې موخو ته رسېدل ورته مهم وي نو بیا هیڅ کله هم په خپل کار کې لټي نه کوي. نو د دې ډول کسانو تر شتون نشتون غوره دی. دغه ډول کسان یا باید خپل ځان جوړ کړي او یا هم له ادارې څخه وایستل شي. کاري چاپیریال د ښو بدو او ستونزو جوړونکي همکارانو مجموعه ده. ښه همکاران هغه دي چې تل او په هر ځای کې ورباندې باور وکړي او بد بیا هغه دي چې د نورو د آزار او ځورونې لامل کیږي. دوی خپل هم نه پوهیږي چې دغه ډول تېروتنه کوي. معنا دا چې دوی د خپل ځانګړي خوی او خلق درلودونکي دي. زموږ تمرکز دلته پر هغه کسانو دی چې له عمده اړخ لټي کوي او تل په دې لټه کې وي چې جنجال جوړ کړي. هغه کسان چې پرته له خپل ځانه یې پر نورو همکارانو ګټه ترفي او امتیاز نه وي پیرزو او یا یې نشي زغملی. په ډېری ادارو کې د کارکوونکو لخوا پر وخت د کارونو د نه ترسره کولو یو لامل دا دی چې د کارکوونکو د وظایفو لایحه په سمه توګه نه عملي کیږي. په دې خو هرومرو پوهیږو چې په یوه اداره کې د هر کارکوونکي لپاره د وظایفو د لایحې موجودیت اړین دی او د وظایفو د لایحې نه موجودیت او نه عملي کېدل د دې لامل کیږي چې کارونه په غیر منظم او له پلان پرته مخته لاړ شي. نو همدغه ده چې بیا په هغه اداره کې موخې ته رسېدل ناشوني ښکاري. که غواړئ په کار کې ټنبلي ونه کړئ او یا لږ تر لږ امر او رئیس ته په دې نوم معرفي نه شئ لاندې ټکي په نظر کې ونیسئ. ورځني پروګرامونه مشخص له ځان سره ولیکئ او د خپلو پروګرامونو ونیز راپور ورکړئ. که د ځینو پریکړو پر مهال زړه نازړه او دوه زړه وئ نو له همکارانو او امر سره مو سلا وکړئ. مسلکي چلند وکړئ. نیوکې منونکي اوسئ. په ځان کې اصلاحات راولئ او د زده کړو په لټه کې اوسئ. د همکارانو درناوی مو کوئ او تل مؤدبانه چلند کوئ. په موضوعاتو کې احساساتي چلند مه کوئ. له همکارانو سره ښه او غوره اړیکه وساتئ. د نوو مهارتونو زده کړه او وړتیاو لوړوالی فرصت مه ضایع کوئ. د څراغ له روښنایي ګټه واخلئ. دې ته مه ګورئ چې څراغ د چا په لاس کې دی. کارونه مو له ټاکلي وخت مخکې خلاص کړئ. که منظم مهال ویش لرئ کارونه مو په ښه پر مخ لاړ شي. خپله هم وخت پیژندونکي اوسئ او د نورو وخت هم درناوی وکړئ. له امر څخه مو تل پوښتئ چې څه در څخه غواړي او پروګرامونه مو هماغسې تنظیم کړئ. په ناستو کې مو غوښتنې او منطقي حل لارې وړاندې کړئ. هڅه وکړئ ناستو ته له ننوتو مخکې د هغه موضوعاتو په اړه پوره معلومات حاصل کړئ چې بحث ورباندې کیږي څو د معلوماتو له خلا سره مخ نشئ. وخت مو مه ضایع کوئ. خپل کار کوئ. د نورو کارونو کې دخالت مه کوئ. که د کوم همکار د کار اړوند اصلاحي سپارښتنه لرئ په تنهایي مخامخ له هغه سره شریک کړئ. نه د نور په مخ کې. هیڅوک نه غواړي چې د خلکو په منځ کې پرې نیوکه وشي. برعکس دغه کار مو د همکار د ځورونې لامل کیږي. تل یو فعاله کس اوسئ. په اداره کې د بېلابېلو اړوندو کارونو په اړه ضمني مطالعه ولرئ او مخکې له مخکې په اړه اصلاحي سپارښتنې در سره وساتئ. د نویو پروژو د ترسره کولو لپاره داوطلب اوسئ.
په کار ځای کې مو ډیر په ټلیفون کې خبرې مه کوئ او په رسمي وخت کې په ټولنیزو شبکو کې ځان مه بوختوئ. نویو همکارانو ته مو راهنمایي وکړئ او ښه چلند ورسره وکړئ. رئیس مو وپېژنئ، پر دې هم ځان پوه کړئ چې رئیس مو څه ډول فکر او عمل لري او څنګه مدیریت کوي. تر څنګ دا به ښه وي چې خپلې کړنې د هغه له تمې او غوښتنې سره سمې عیارې کړئ. تل د حل لارې یوه برخه اوسئ، نه دا چې ستونزې راولاړې کړئ. له سخنچینۍ څخه ځان وژغورئ. د ادارې پالیسۍ او مقرراتو ته درناوی وکړئ. هغه څه چې په اداره کې باید ترسره او یا ترسره نه کړئ په ځیر وارزوئ او د هغه اړوند ځان عیار یا برابر کړئ. د نورو ځورول او آزارول. د ډیری کسان یو تر ټولو منفي ځانګړنه د نورو ځورول او آزارول دي چې په هیڅ دین او فرهنګ کې د منلو نه دي، بلکې ترسره کوونکی تر نیوکې لاندې راغلي دي. هغه کسان چې د نور د زور او آزار لامل کیږي په اصل کې خپل ځان ته ستونزې جوړوي، ځکه د هغه مشهور اصطلاح له مخې چې هر عمل عکس العمل لري، نو یوه ورځ به دوی خپله په دې ستونزه کې راګیر وي. په عمومي ډول زور او آزار هر هغه عمل ته ویل کیږي چې په گفتاري یا رفتاري ډول د بل چا د روحي، جسمي او یا مالی زیان لامل شي. د یو انسان کړنې او خبرې د هغه د برخلیک په برخه کې اساسي اغیزې لري، لکه څرنګه چې ښې کړنې یو انسان لوړو مرتبو ته رسولی شي، نو امکان لري چې ناوړه چلند هم د ځان د ارزښت او احترام د له منځه تلو لامل شي. د نورو ځورول او آزار هغه که په هر ډول او عنوان وي انسان ته ضربه رسوي، او نه یوازې دا چې د اخروي عذاب لامل کیږي، بلکې نړۍ هم په هغه دوزخ بدلوي چې انسان پکې عذاب ویني. هرومرو به مو لیدلی وي کله چې څوک خپل خپلوان په یو مجلس کې مسخره کوي، نو د مجلس ټول ناست کسان هم خپلې خبرې هم دې کس ته متوجه کوي. یوازې یو ځل ځان سره فکر وکړئ، که تاسو له همداسې یو حالت سره مخ شئ او پر یو ځای د ټولو دوستانو لخوا مسخره شئ، نو احساس به مو څه وي؟ شوخي ټوکې جوړول او ټوکې کول خپل ځای او حد لري، هسې نه چې د یو چا شخصیت ته توهین پکې شي او د زور لامل شي. د نورو زورول او آزارول یوه ډیره جدي مسله ده چې له بده مرغه نن سبا ورته ځینې کسان هیڅ ارزښت نه ورکوي. دوی په ډیره اسانۍ سره یو څوک زوروي او آزاروي. موږ په خپله کورنۍ، ملګري، خپلو خپلوان او شاوخوا خلک داسې کسان پیژنو چې هر څه چې زړه وغواړي وایي او یا پیغامونو کې لیکي، هغه هم پرته له دې چې پر عواقبو یې فکر وکړي. زه ډاډه یم همدا اوس همداسې یو څوک ذهن ته درغی. دغه ډول کسان ځان ته صاف او رښتیني خلک وایي، په داسې حال کې چې دوی نور ته احترام او درناوی نه کوي او پرته له دې چې ځای او وخت په نظر کې ونیسي خپلې خبرې کوي، چې بیا وروسته د لسګونو ستونزو او ان د اړیکو د پرې کېدو لامل کیږي. د دې چلند اغیزې کېدای شي دومره ژورې وي چې تر وروستي سلګۍ له یاد کس سره پر اړیکو سوری وغوړوي. دغه موضوع په رسمي او اداري نړۍ کې هم کولی شي د خلکو پر ژوند او دنده باندې منفي اغیزه ولري. ځینې کسان یو دم خپل کنټرول لاسه ورکوي. دوی په دې اړه فکر نه کوي چې کېدای شي خپلې خبرې وروستۍ ستونزه ورته پیدا کړي. ان کېدای شي یو کس د ده له خبرو زیان وویني او دغه کس چې تېروتنه یې کړې ده وروسته پر خپلو کړنو پښیمانه کیږي، خو بیا وروسته پښیماني ګټه نه لري. ان کېدای شي بخښنه وغواړي، خو هغه وخت بیا بخښنه هم کوم درد نشي درمل کولی. رهبران، دلته مې یوازې سیاسي رهبران هدف نه دي. باید تل هغه کلمو یا جملو ته پام وکړي چې کاروئ. ان کېدای شي دغه کلمات د بریا او ماتې اصلي دلیل شي. کېدای شي په دې منځ کې ځینې همدې کړنو ته د نه پاملرنې له امله بریا ته ورسیږي. خو لوی رهبران د کلمو قوت ته په کتو ښه او ستر ویناوال دي. له همدې کبله د کاروبار په برخه کې د ځینو ویناوالو خبرې تل پاتې شوي دي، اوس هم د خلکو په خوله دي او د ځان لپاره یې الګو ټاکلې ده. کلمې کېدای شي جوړونکي یا نړونکي اوسي، کولی شي انګېزه ورکړي او یا هم له یو کار د سړي زړه تور کړي. موږ ټول په خپل شخصي او کاري ژوند کې دغه ادبیاتو وسیله چې لرو خپلې اړیکې جوړوو،
خلاصه دا چې ژبه دومره لوی توان او قدرت لري چې سترګې نشي ورباندې پټېدی. ژبه کولی شي بدلون رامنځته کړي، هغه که مثبت وي او یا هم منفي. نو ښه ده داسې خبرې وکړو چې ګواکې هره جمله یې چې موږ یې په ژبه وایو وروستۍ جمله مو ده. ان ځینې وخت تر ټولو ښه کار دا دی چې پټه خوله اوسو. تل دا سپارښتنه کیږي چې که ښه خبره نشي کولی غوره ده چې خاموشه اوسي. په یو اداره کې د رهبرانو او مدیرانو ځای د شخصي ژوند له ځایګي څخه ډیر پورته او لوړ وي. د همدې موقعیت څرنګوالي ته په کتو د یو شمېر نورو پر ژوند هم اغیزه ښودلی شي. یوه غیر معقوله نیوکه کولی شي د یو کس ټوله ورځ ورخرابه کړي او له منځه یې یوسي. د همدې حالت دوام کیدی شي ټول عمر د یو کس کاري او خصوصي ژوند تر سوري لاندې راولي. البته دغه څه د پر ځان نیوکې په برخه کې هم صدق کوي. یو مثبته خبره کولی شي د کارکوونکو د مشارکت د لوړېدو، د ټیم په منځ کې د یو سالم فرهنګ د دود کېدو او یا د یو انسان د ژوند د بدلون لپاره کافي وي. ستاسو د څرګندونو ډول، لیدلوری او د خبرو طرز ستاسو د ټولو شخصیت ښکارندویي کوي او ستاسو پر ټولو شاوخوا خلکو باندې اغیزې لري. هغه کلمې چې تاسو یې کاروئ ستاسو د بریا او ماتې په برخه کې رول درلودلی شي، هغه که په کاري او یا هم خصوصي ژوند کې وي. نو که کله مو احساس وکړ چې پرته له فکر کولو غواړئ یو څه ووایئ، نو له واټن پرته یو څه مکس وکړئ. د خبرې ټول اړخونه مو ښه وسنجوئ. ډاډه اوسئ چې همدغه عادت کولی شي ستاسو په ژوند کې ډیر بدلون راولي. د رفتاري ځورولو او آزار ترڅنګ د ویلو یا خبرو کولو لارې هم ډیر خلک آزارېدلی او ځورېدلی شي چې مقابل لوري د لسګونو ستونزو او ننګونو رامنځته کېدو لامل کیږي. ولې موږ باید په رفتاري او گفتاري ډول د یو چا د آزار او زور لامل شو؟ که فکر کوئ چې ځینې وخت دغه ډول حس درته پیدا کیږي، نو لاندې ټکو ته پام وکړئ. د ځان ارزول، ځان مو وارزوئ او تېروتنې مو وپېژنئ. دا کېدای شي ستاسو یوه ځانګړنه، عادت او یا په تاسو پورې اړوند بل داسې څه وي چې خلک یې ځورونکي او آزار ورکوونکي بولي. مرسته وغواړئ. که خپلو تېروتنو ته پام نشئ کولی، له یو داسې ملګري مو مرسته وغواړئ چې باور پرې لرئ. د اړیکو راتلونکي مو په پام کې ونیسئ. که نه غواړئ نور له چا سره د ملګرتیا اړیکه وپالئ او یا دا چې وغواړئ په ټوله معنا یې نور له ژونده وباسئ، نو بیا واک له تاسو سره دی چې څنګه دغه اړیکې ته د پای ټکی ږدئ. خو دا مو باید په یاد چې د یو سلام په کچه ورته تش ځای پرېږدئ، ځکه په راتلونکي کې له یو بل سره وینئ، نو لږ تر لږه یو بل ته خشونت سلام ورکړئ. له هر توري او کلمې ویلو وروسته ودرېږئ او فکر وکړئ. د ژوند په هره مرحله کې باید درېدل تمرین کړو. کله چې غوسه یو باید وقفه او فکر وکړو. کله چې خبرې کوو باید وقفه او فکر وکړو. که داسې وکړو هغه ده چې لږ داسې تېروتنه به کوو چې د خلکو د آزار او زور لامل کیږي. په یاد مو وي چې خبرې بوی او عطر لري. زموږ د خبرو راهیه تر ساعتونو پورې زموږ په وجود کې کینی او پاتې کیږي. تر ډېره وخته په فضا کې پاتې کیږي. تر کلونو په خاطرو کې د ځان لپاره ځای ګوري. د خبرو عطر مو که هر څنګه وي، توند او تریخ، ګرم او خوږ، تیز او پارونکی، آرام او روح پارونکی، د خبرو د راهیې وږم دې وټاکه او پوهه چې په یاد پاتې کیږي. د مذاکرې د هنر نه درلودل. موږ په ورځني ژوند کې په آګاهانه یا هم ناآګاهانه ډول مذاکره کوو. له مور او پلار سره د دې لپاره مذاکره چې نن شپه له خپلو ملګرو سره کینم. د ژوند له ملګري، ورور، خور، لور، زوی، ملګرو، پلورونکو، پیرودونکو، رئیس، همکار او نورو ټولو سره د دې لپاره مذاکره کوو چې یو څه ترلاسه کړو. خو که دغه مذاکره له ځینو تګلارو څخه په استفادې چې وروسته یې ذکر کړو وشي، نو هغه ده چې پایله به یې مثبته وي. له زرګونو کلونو را په دې خوا مذاکره د انسانانو ترمنځ اړیکو ټینګولو لپاره تر ټولو مهمه او مروجه وسیله ده چې په فردي او ټولنیز ژوند ډیر ژور اغیز درلودلی دی. د انسان لومړنۍ مذاکره په کورنۍ کې پیلیږي چې د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کېدو لپاره په وینا او په حقیقت کې په مذاکره باندې پیل کوي. دغه تجربه په تدریج سره پراخیږي او خلک د خپلو اړتیاو د ترلاسه کولو او خپلو ګټو د رسېدو لپاره نور سره مذاکرې ته دننه کیږي. پام به مو شوی وي کله چې ماشومان له موږ څخه د لوبو سامان او یا هم نور خوراکي توکي غواړي، پرته
له دې چې متوجه شو له هغو سره مو مذاکره پیل کړې وي. د بېلګې په توګه وایو د لوبو دا سامان خطرناکه دی، دا ښه دی، دا ښه نه دی، او یا دغه خوراکي شیان به روغتیا ته زیان رسوي. یو ډول نه یو ډول ماشومان قانع کوو چې د ځینو لوبتکو او یا خوراکي شیانو له اخیستو یې منع کړو. دغه کړۍ همداسې ورو ورو لویږي، ان په نړیواله کچه تر سیاسي او اقتصادي مذاکراتو پورې رسیږي. په یاد مو وي چې د مذاکرې د ترسره کولو لپاره هیڅ مطلق او ځانګړی قانون نشته، او پوهان د دې هنر د ځینې استراتیژي او بېلابېل تکتیکونه وړاندې کړي چې د مذاکرې له سمو تجربه شوي اصولو څخه په ګټې اخیستنې سره کولی شو مذاکرات د ځان په ګټه تمام کړو او مطلوبې پایلې ته ورسیږو. مذاکره کومه داسې وړتیا نه ده چې په ذاتي ډول دې ترې انسان ګټه واخلي. نو له همدې کبله ځینې انسانان له نورو سره د مذاکرې پر مهال شرمېږي او یا هم ښه احساس نه لري. نو مخکې له دې چې یو قوي مرکچي شخص شو او یا هم د مذاکرې هنر زده کړو، لومړی باید جرأت درلودل تمرین کړو. مذاکره د دواړو خواو د ګډو ګټو په نظر کې نیولو سره ترسره کیږي. په اصل کې مذاکره یو مخامخ جګړه ده، خو پرته له وسلې نه، بلکې د خبرو منطق او استدلال پر مټ هر یو اړخ چې منطقي دلایل وړاندې کړل او د اسناد او شواهد له مخې خبرې وکړي، د بریا چانس ډیر دی. مذاکره یو هنر دی. یو هنرمند هغه څوک دی چې یوه ستونزه د خبرو له لارې حل او مدیریت کړي او پرې نږدي چې پر لفظي او فزیکي شخړه باندې بدله شي. د انسانانو د تفکر بڼه، کړنې او چلندونه توپیر سره لري. نو مخکې له دې چې له یو چا سره مذاکرې ته دننه شو، ښه ده چې لومړی د هغه د شخصیت په اړه د هغه له دوستانو وپوښتو، مطالعه او تحلیل یې کړو چې څه ډول عادتونه لري، او د همدې مواردو په نظر کې نیولو سره بیا مذاکرې ته ورسره دننه شو. ډیر کله داسې شوي دي چې د مهم او د لوړ کچې مذاکراتو پر مهال د خپل مقابل لوري د اړینو معلوماتو غوښتنه شوې ده. له دې کار څخه د دوی موخه دا ده چې په دې ثوانیو کې د یو بل ګډ ټکي سره وپېژني او د مذاکرې پر مهال د بریا چانس زیات شي. د بیلګې په توګه یوه اړخ د ځان په اړه په خپلو معلوماتو کې لیکلي چې په فلاني هیواد کې کار کړی دی، په فلاني ځای کې درس ویلی، او یا یې هم په فلاني اداره کې بوختیا درلوده. مقابل لوری د دې لپاره چې د مذاکرې پیل په دوستانه ډول وکړي، نو د ګډو ټکو د لټولو هڅه کوي. د بیلګې په توګه که احیانا ده هم په همغه ځای کې کار کړی وي، درس یې ویلی وي او یا اوسېدلی وي، نو څومره ښه ده چې مذاکره په همدې ګډو ټکو پیل شي. کېدای شي دې کس هلته سفر کړی وي او د مذاکرې په پیل کې دا خبرې وکړي چې ستاسو په ژوندلیک کې مو ولوستل چې په فلاني هیواد کې مو کار کړی دی، زه هم په فلاني کال کې هلته تللی وم. دلته چې خبرې په غیر رسمي او غیر مستقیم ډول شروع کیږي او یوه ذهني او عاطفي اړیکه ټینګیږي. کېدای شي د مذاکرې پر مهال زموږ غوښتنې او ګټې د مقابل اړخ له غوښتنو او ګټو سره په ټکر کې وي. نو دلته موږ کولی شو چې له ځینو خاصو مهارتونو څخه په ګټې اخیستنې چې وروسته ورته اشاره کوو د خپلې خوښې پر لوري بوځو، څو د مقابل لوري خوښه را خپله کړو او مطلوبې پایلې ته سره ورسیږو. په ډاډ سره ویلی شم چې د مذاکرې د مهارتونو زده کول او تمرین کولی شي زموږ په ژوند کې د نویو فرصتونو د لاسته راوړلو لامل شي، او دغه شی ثابت شوي هم دي. کېدای شي ځینو کسانو ته مذاکره کول اسانه ښکاره شي، خو په حاصل کې یو پیچلی جریان دی چې که سم مدیریت نشي او سم ترسره نشي، ډیر زیانونه له ځان سره لرلی شي. که په دې برخې خپل تیر ته پام وکړو، نو د بریا او ماتې ډیر داسې موارد به ومومو چې د مذاکرې پر مهال زموږ برخلیک ټاکلی دی، او دا د مذاکرې لپاره د اصولو او فنونو د زده کولو لومړیتوب په ګوته کوي. د خبرو اترو له ډول سره ځان بلد کړئ. د کلاک پوهنتون د مدیریت استاد لی ټامسن په خپل کتاب کې ذهن او مذاکره کوونکي زړه کې په دې باور دی چې د سړک د غاړې په یو رستورانت کې د پلورونکي او پیرودونکي ترمنځ اړیکه یوې لنډې مذاکرې ته ورته ده چې کېدای شي په ژوند کې څو ځله تکرار شي. ډیره به لرې وي چې د هوټل د خدمتګار او مشتری ترمنځ بیا ځلې لیدنه سره وشي، نو دې ته بیا یوه لنډه مذاکره ویلی شو. له بلې خوا په یو کاري چاپیریال کې د کارکوونکو ترمنځ خبرو اترو ته بیا اوږدمهاله مذاکره ویلی شو.
په اوږدمهاله مذاکراتو کې نه یوازې دا چې هغه څه چې پکې ترسره کوئ مهم دي بلکې د نورو پر کار باندې ماغیز هم مهم دی. لومړی تاسو وړاندیز ورته وکړئ. دا په دې معنا ده چې د ذهني لنګر اچونې یا انکورینګ افیکټ له اغیزې څخه ګټه واخلئ. د لنګر اچونې اغیز یو له هغه تکتیکونو څخه دی چې د یو کس په پریکړو، قضاوتونو او په ټوله کې پر باورونو د پام وړ اغیزه لري. د لنګر اچونې اغیزه د هغه تکتیکونو له جملې څخه دی چې له مخکې ذهن د پریکړې کولو پر مهال په هغه اطلاعات او معلوماتو تکیه کوي چې په لومړی وار یې ترلاسه کړي دي. ذهن په لومړنیو معلوماتو او د دې معلومات پر یوې برخې باندې بوختیږي او ځان ته بیا دومره زحمت نه ورکوي چې په نورو معلوماتو پسې وګرځي او یا یې په اړه فکر وکړي. او دا معمول هم ده کله چې ذهن په یو ځانګړي شي باندې بوخت شي له نورو یو څه بې پروا کیږي. دلته یوې فرضي سناریو ته کتنه کوو. احمد غواړي یو کورولا موټر واخلي. هر موټر پلورنځي ته چې ورځي ډېر تمرکز د موټر پر ماډل د کوم کال جوړ او کیلومتر باندې وي، یعنی پوښتي چې دغه موټر څو کیلومتره ګرځېدلی دی. یا په بل عبارت احمد پر دې دوه ارزښتونو باندې دومره تمرکز کوي چې نورې هغه معیارونه له یاده وځي چې په دې برخه کې ډېر مهم دي، لکه دا چې د موټر ماشین څنګه دی، ټکر شوی دی او که نه، رنګ څنګه دی او نور داسې نور موارد. له دې ښکاري چې کېدی شي احمد ښه ټاکنه ونه کړي ځکه نوموړي ته همدا دوه موارد مهم دي او ټول تمرکز پر همدې مواردو دی. معمولا د مذاکرې پر مهال لومړنی وړاندیز شوی انتخاب د فرد په ټاکنه کې ډېر زیات رول لري. ټامسن وایي ډېر کله بریا د هغه چا په برخه وي چې لومړی وړاندیز یې کړی وي. کېدای شي مقابل لوري ته مو وړاندیز پرې خن ښکاره شي، خو هیڅ خبره نه ده. مهمه ده چې تاسو یو داسې کار ترسره کړئ چې له سموالي یې ډاډه یاست. د مذاکرې جلسې د مدیریت په برخه کې فعاله ګډون. ځینې مرکچیان چې کله یوې جلسې ته د مرکې لپاره ځي نو په یوه ګوښه ځای کې کښېني، خبرې نه کوي او خپل نظر نه وړاندې کوي. یو مسلکي مرکچي ته لازمه ده چې د جلسې په منځ کې هر ځای چې مناسبه وي باید خبرې وکړي او د مرکچي پلاوي د یو غړي په توګه د هغه دندو په اړه چې ورسپارل شوي دي پوره پوهاوی ولري. دا یې باید د جلسې پر مهال خپل نظر وړاندې کړي، که نه بریا به د مقابل لوري په برخه وي. بل مهم ټکی دا دی چې یو مسلکي مذاکره کوونکی باید وکولی شي چې جلسه مدیریت کړي. د ناستې پر مهال ځینې وخت کېدی شي حاشیوي خبرې له اصلي موضوع څخه د وتو لامل شي، خو یو مسلکي مرکچي کولی شي په ډېر مؤدبانه ډول او په ډېر مسلکي جملو باندې د جلسې موضوع بیرته اصلي موضوع ته راوګرځوي. د مسایلو په یاد درلودل. ځینې مذاکرې لنډې وي، په یوه جلسه کې پای ته رسیږي او ډېر ژر یې پایلې راڅرګندېږي. خو داسې مذاکرې هم شته چې اوږدې وي او میاشتې او ان کلونه وخت نیسي. د بیلګې په توګه د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو مذاکرات چې څو کلونه یې وخت ونیو. نو یو مسلکي مرکچي ته په کار ده چې مسایل باید په یاد وي. دلته مو د حافظې د قوت په اړه بحث نه دی کړی، بلکې موخه مو یوازې د مسایلو په یاد درلودل دي. مسلکي مرکچي باید د جلسې او مذاکرې موضوعګانې په یاد ولري او ورباندې وپوهیږي. اصلي خبره دا ده چې لازمه نه ده د حافظې پر قوت تکیه وکړو. مسلکي مرکچي باید وکولی شي د یاداښتونو او دغه راز د جلسو په اړه د مناسب راپور په اخیستو او ورسره د مذاکراتو د جلسو په اړه معلومات خپل ذهن ته وسپاري، څو وکولی شي په راتلونکي ناستو کې ترې ګټه واخلي. که مذاکرات اوږدېږي نو د جلسې په اړه د راپور لیکل او ښکېلو لور ته استول کولی شي د موضوعاتو په یاد ساتلو کې ډېره مرسته وکړي او دا به ډېره غوره وي. مخکې له دې چې نوې ناسته ترسره شي باید د مخکینۍ ناستې اړوند راپور وکتل شي څو یې په اړه کافي معلومات ترلاسه شي چې په تېره ناسته کې پر کومو مسایلو بحث وشو، څو په پوره پوهاوي سره نوې مذاکراتو ته داخل شي. د لوړ تمرکز درلودل. مسلکي مرکچي باید د مذاکراتو په ناسته کې پر موضوعاتو باندې له لوړ تمرکز څخه برخمن وي. که مرکچي له لوړ تمرکز څخه برخمن نه وي نو کېدای شي ونه توانیږي چې د مذاکرې په ناسته کې او د میز پر سر سمه او پر ځای پریکړه وکړی شي او دغه پر وخت د پریکړې نه کول کېدای شي د مقابل لوري په ګټه او د ده پر زیان تمام شي.
مرکچي باید د لوړ تمرکز خاوند وي او هر هغه څه یا وسیله چې تمرکز یې پاشي له ځانه لرې کړي او یا هم کنټرول ورباندې ولري. داسې داخلي او بهرني عوامل شته چې کولی شي تمرکز مو سره وپاشي. داخلي هغه موارد دي چې له داخله زموږ د ذهن او جسم اړوندېږي، لکه بېخوبي، ستړیا، لوږه، تند او نور داسې موارد چې د وجود له دننه څخه مو د تمرکز د پاشل کېدو لامل کېږي. او بیروني عوامل لکه موبایل، لکه چې زیاته رڼا او یا لکه چې ډېره تیاره، د ټلویزیون روښانه اوسېدل او نور هغه موارد چې ذهناً موږ له مذاکره کوونکي جلسې لرې کوي. نو سپارښتنه کېږي ټول هغه داخلي او بیروني عوامل چې د مذاکرې پر مهال زموږ حواس او ذهن سره پاشي د امکان تر بریده پورې له ځانه لرې کړئ. پر ویر او اضطراب د برلاسۍ وړتیا کېدای شي یو مرکچي په یوه ډېره مهمه ناسته کې سترس او ډار ولري. دغه استرس د مذاکرې د پیل پر مهال خپلې وروستۍ کچ ته رسیږي. دغه راز کله چې له مخاطب څخه ځواب نه اورو او یا دا چې یو غیر عادي خبره ترې اورو، دغه استرس نور هم ډېرېږي. مسلکي مرکچي کولی شي دغه ویره کنټرول او په مثبت اړخ کې ترې ګټه واخلي. د هغه څېړنو له مخکې چې ترسره شوي دي، تاسو کولی شئ چې له دغه ویرې څخه په مثبت اړخ او د ځان په ګټه ترې کار واخلئ. کولی شي له تاسو سره مرسته وکړي څو پر ځان کنټرول او باور مو لا زیات شي او ناسته ښه پر مخ بوځئ. دغه سترس کولی شي له موږ سره مرسته وکړي څو پر ځان لا ښه کنټرول ولرو. ډېر مسایل مو له یاده ونه وځي او یا دا چې له موږ سره مرسته وکړي هغه تېروتنه ونه کړو کومه چې د ناستې په سر کې راڅخه کېږي او له کبله یې مذاکرات زموږ پر زیان تمامیږي. د دې لپاره چې دغه سترسونه خپلې وروستۍ کچې ته راښکته کړو، لاندې ټکو ته باید پام وکړو. پروګرام جوړول او د یاداښتونو اخیستل. د مذاکرې ناستې ته تر تللو مخکې ټول هغه موارد چې ذهن ته مو درځي د سره ولیکئ او بېلابېلې ټاکنې وارزوئ. که تاسو د یوې ادارې په استازیتوب خبرې کوئ، نو ښه ده چې د خپلو همکارانو له نظرونو مو ګټه واخلئ. له ځان سره یې ولیکئ څو د مذاکراتو میز ته ښه تیاری ولرئ. مذاکرې ته له ټولو اړخونو وګورئ. مخاطب ته مو پام وکړئ له کومه ځایه راځئ او کوم موارد ورته مهم دي. هڅه وکړئ د غوښتنو او اړتیاوو په برخه کې ترې وپوښتئ. د ناستې لپاره تر ټولو ښه وخت وټاکئ. د مذاکرې وخت ته ښه پام وکړئ. په کوم وخت کې چې ترسره کړئ ستاسو په ګټه به وي. هڅه وکړئ خپلې غوښتنې داسې وخت کې مطرح کړئ چې مخاطب مو ارام و، نه په داسې وخت کې چې په احساساتو کې و. د احساساتي کېدو خیال مو ساتئ، لکه چې ډېر احساساتي کېدل مو تفکر ګډوډوي، وضعیت لا خرابېږي او د دې لامل کېږي چې ناسته پرته له کومې پایلې پای ته ورسېږي. ښه اورېدونکی اوسئ. هڅه وکړئ د خبرو کولو ډېر وخت غوږ نیولو ته ورکړئ. دا معمول د هغه کسان چې لږ خبرې کوي په ډېر احتمال ګټونکی هم دی. دا مو باید په یاد وي چې بله ورځ هم شته. که د مذاکرې پر مهال له کوم ستونزې سره مخ شوئ، کولی شئ ناسته مو بلې ورځې او یا هم بل ساعت ته وځنډوئ. تر څنګ کله چې د مذاکرې پر مهال له ستونزې او جنجال سره مخ شوئ، له مقابل اړخ سره ناوړه او خشن چلند مه کوئ، ځکه تاسو اړ یاست چې بیا هم له همدې کس سره مذاکرې ته کښېنئ. هڅه وکړئ ټول مسایل په ښه آرامۍ سره حل کړئ. د وخت مدیریت. د وخت مدیریت هم کولی شو د ناستې یا جلسې د مدیریت یوه برخه وبولو، خو اهمیت ته په کتو یې دلته یو ځل بیا ورته اشاره کوو. مسلکي مرکچي باید وکولی شي د مذاکرې ناسته مدیریت کړي او تر څنګ خپل هم داسې خبرې وکړي چې د مذاکرې وخت ضایع نه کړي. مسلکي مرکچیان هڅه کوي چې د مذاکرې پر وخت مدیریت ولري او اجازه ورته ورنه کړي چې د مذاکرې بحثونه حاشیو ته لاړ شي. معنا دا چې د مذاکرې پر وخت باندې مطلوب کنټرول ولري او مدیریت یې کړي. د غوره دویم درجه ټاکنو مشخص کول. له بیسټ الټرنیټیو ټو نیګوشیشن اګریمنټ څخه راخیستل شوې اصطلاح مخفف بیټنا یا د مذاکراتو پر مهال جوړجاړي ته د رسېدلو لپاره د غوره دویم درجې غوښتنو یا ټاکنو مشخص کول. د راجر فیشر او ویلیام یوري د ګیټینګ ټو یس له لیکنې څخه راخیستل شوې ده. که څه هم چې له مذاکرې څخه اصلي موخه خپلو غوښتنو ته رسېدل دي، خو که مطلوبې پایلې ونه شي رسېدلی،
نو تاسې باید مخکې له مخکې غوره دویم درجې غوښتنې یا ټاکنې هم ولرئ چې د لومړنیو هغه ځایناستی کړئ او پرېکړه ورباندې وکړئ. په دې کار سره تاسو کولی شئ چې که خپلو لومړنیو غوښتنو ته ونه شئ رسېدلی هغه هېرې کړئ، دا یې ځایناستی کړئ او پام ورته وکړئ له مذاکرې مخکې مو بټناګانې مشخصې کړئ. ځان ډاډه کړئ چې په حقیقت کې بریا ستاسو ده او ښه پایله به ترلاسه کوئ. د ښو بټناګانو درلودل له تا سره مرسته کوي چې د مذاکرې پر مهال ښه وړتیا وښایي او په بالقوت توګه له هغه هم جوړجاړي ته ورسیږئ چې فکر مو یې کړی و. دا ځکه چې تاسو خپل د ټاکنو حق پراخ کړی او لوی کړی دی. د خپلو فردي ارزښتونو پیژندل. موږ په داسې یو نړۍ کې ژوند کوو چې له 7 میلیارده ډېر کسان د دې نړۍ په بېلابېلو برخو کې له یو بل سره ګډ ژوند کوي. دغه 7 میلیارده کسان هر یو یې د ارزښتونو درلودونکي دي او بریالي هغه دي چې خپل فردي ارزښتونه یې پیژندلي او د خپلې بریا لپاره یې ترې د یوې وسیلې په توګه ګټه اخیستې ده. د ژوند ارزښتونه لکه څنګه چې له نامه یې څرګنده ده هغه موارد دي چې زموږ په ژوند کې ډېر لوړ اهمیت لري. کېدای شي د یوه کس ارزښتونه د بل کس له ارزښتونو سره توپیر وکړي. په نړۍ کې ډېر داسې شیان شته چې زموږ لپاره لږ ارزښت لري او یا ان بیخي بې ارزښته وي. د ژوند ارزښت، د پوهې ارزښت، د وخت ارزښت، د پیسو ارزښت، د انسان ارزښت، د دنیا ارزښت، د ملګري ارزښت، د علم او پوهې ارزښت، اخلاقي ارزښتونه، د کار ارزښت، فرهنګي ارزښتونه، کورنۍ ارزښتونه او ډېر نور موارد. زموږ اصلي او د ژوند ارزښتونه لکه قدنما، جی پی ایس او یا رادار ته ورته دي چې موږ ته را په ګوته کوي چې په ډېرو ټاکنو کې کومه داسې ټاکنه وکړو چې زموږ له غوښتنو او ژوند سره اړخ ولګوي او سر ورسره وخوري. نو د همدې لپاره ډېر مهم کار چې په ژوند کې باید وکړو هغه د اصلي ارزښتونو او د ژوند د ارزښتونو معلومول دي. موږ چې کله ماشومان وو او ژوند مو ښه نشوی درک کولی نو طبیعي ده چې له مور او پلار، لویانو، ښوونکو، دوستانو، ټولنې او نورو څخه الګو یا مخبېلګه اخلو او هغه ارزښتونه ټاکو چې نور یې ټاکي. خو کله چې فکري بلوغ ته ورسېدو نو بیا لازمه ده چې اصلي او د ژوند ارزښتونه له خپلو غوښتنو سره سم وټاکو. د هغه چا لپاره چې رښتیا ویل ورته یو ارزښت دی که هغه په داسې یو اداره کې کار وکړي چې مجبور وي د خپلې دندې لپاره تل دروغ ووایي او له دروغجنو خلکو سره ناسته ولاړه وکړي نو بالاخره د ده لپاره دغه تضاد د ازردګۍ او خفګان لامل کیږي. که مو د ژوند اصلي ارزښتونه معلوم کړل ژوند کول، پرېکړه کول او ټاکنه به راته ډېره اسانه او ساده شي. د بیلګې په توګه همغه کس چې رښتیا ویل ورته یو ارزښت دی او له ځان سره یې دا ژمنه کړې ده چې تر هیڅ ډول شرایطو لاندې باید دروغ ونه وایي نو که دغه دنده ورته وړاندیز هم شي کولی شي په ډېره اسانۍ سره یې رد کړي. نو که پوه شو چې د ژوند اصلي ارزښتونه مو کوم دي او مخکې له مخکې مو تشخیص کړي او معلوم کړي وي نو په دې کار سره به مو یو چارچوب جوړ کړی وي او د چارچوب په منځ کې بیا ټاکنه تر هغه ډېره اسانه ده چې هېڅ چارچوب ونه لرئ او نه پوهیږئ چې د څه پر اساس ټاکنه او پرېکړه وکړئ. د ژوند په ځینو شیبو کې دې پایلې ته رسیږو چې پر ناسم مسیر روان یو ځکه هغه کارونه چې ترسره کوو په اړه یې هېڅ حس نه لرو. داسې احساسوو کوم کارونه چې ترسره کوو د مجبورۍ له مخې او کله چې ژوند او د ژوند چارې یوه مجبوري شي بیا نو د خوند څرک نه وي ورکې. د بیلګې په توګه که مو دنده په زړه پورې نه وي د ورځې په اوږدو کې بیا ساعت ته ګورو په دې تمه یو چې کله به د رخصتۍ وخت را رسیږي چې له دفتره ووځو او که په کار هم بوخت وو خوند نشو ترې اخیستی. لوړه چې کوم موارد ذکر شول ټول زموږ د ارزښتونو اړوند دي. هغه ارزښتونه چې د ترلاسه کېدو لپاره یې کار کوو او په ډیری مواردو کې د دې پر ځای چې واقعي ارزښتونه مو ترلاسه کړو غیر واقعي مو ترلاسه کړي وي او دا بیا د دې لامل کیږي چې په ډیری مواردو کې له تضاد او اختلاف سره مخ شو. پایله یې بیا دا کیږي چې له ژوند د خوند وانه شو اخیستی. دلته غواړو د دې ټولو کړنو د راڅرګندېدو عوامل وڅېړو او وګورو چې کوم څه د دې لامل کیږي چې دغه څه ترې پېښیږي
او څنګه کولی شو مخه یې ونیسو. فردي ارزښتونه څه دي؟ ارزښتونه لکه د مخ کتلو لویه هنداره موږ ته تلقین راکوي چې کوم شی زموږ لپاره ښه او کوم شی زموږ لپاره ښه نه دي. موږ هر یوه ته بیا بېلې سپارښتنې لري. همدغه څه د دې لامل کیږي چې د انسانانو ژوند سره متفاوت وي. همدا د نظام متفاوتوالی خپله د انسانانو ارزښتونه دي. په ورځني ډول موږ ځینې کارونه او کړنې ترسره کوو چې خپلو ارزښتونو ته ورسیږي، او که دغه کارونه زموږ له ارزښتونو سره همغږي وي له هغه کاره خوند اخلو، او که ورسره همغږي نه وي بیا نو هغه ده چې د دې کارونو او کړنو له ترسره کولو ډډه کوو. یعنې زموږ موخې او کړنې زموږ لپاره وسیله ده څو وکولی شو له دې لارې خپلو ارزښتونو ته ورسیږو. د بیلګې په توګه که د چا تروش خوند خوښیږي، په ډېر احتمال سره یې تروش لیمو، تروش آلو او ریواس یا رواش هم خوښیږي، ځکه د همدې پر مټ تروشي خوند ته رسېدلی شي. په دې بیلګې کې تروش خوند زموږ د ارزښتونو په معنا دی، او تروش لیمو بیا د وسیلې یعنې موخې څو تروشي مزې ته ورباندې ورسیږو. دلته باید یو بل ټکی هم زیات کړو. هغه کسان چې تروشه مزه یې خوښیږي او خوند ترې اخلي، په دې معنا نه ده چې خواږه، تند او نور خوندونه نه خوښیږي، بلکې نور خوندونه ورته تر تروشو خوند په ټیټه کټګورۍ او درجه کې دي. د ارزښتونو تضاد. ځینې وخت موږ د ځان لپاره داسې موخې ټاکو چې له ارزښتونو سره مو سر نه خوري. د بیلګې په توګه هغه کسان چې تروش تم خوند ورکوي او دا یې د ځان لپاره د ترخه مرچ خوړل ټاکي، دغه کار د دې لامل کیږي چې د ارزښتونو او موخې ترمنځ یې تضاد رامنځته شي، او د دې لامل چې یاد کس له خپل کړي کار څخه هیڅ خوند وانخلي او ترڅنګ درد او ځور هم وویني. د ارزښتونو او هغه کارونو ترمنځ تضاد چې ترسره کوي بدې پایلې هم لرلی شي، چې تر ټولو روښانه هغه د ارامۍ او سکون نه درلودل دي. د بیلګې په توګه د یو چا لپاره تر ټولو لومړنی ارزښت دا دی چې معلومه او دایمي دنده ولري، خدای بیا هم ځان لپاره روزمزد کول ټاکلی وي. پایله ښکاره ده دغه کس هیڅکله د ارامۍ احساس نشي کولای. دغه کس چې شغلي امنیت ورته تر هر څه مهم وي هیڅ کله نشي کولای له خطر ډک کار ته لاس واچوي، خو له دې سره داسې کار ته مخه کړې ده چې عملا رسک او خطر پکې موجود دی. په دې معنا چې کیدای شي یوه ورځ کار ورته پیدا شي او یوه ورځ هم نه، او په ټوله کې د دندې امنیت نه دی خوندي شوی. معنا دا چې دایمي دنده نه لري. څنګه خپل ارزښت ومومو؟ مخکې له دې چې خپل ارزښت وټاکو نو لازمه ده چې په څو ټکو باندې وپوهیږو. موږ کولی شو څو اصلي ارزښتونه او بیا د هر یو لپاره یې څو فرعي ارزښتونه په پام کې ونیسو. کیدای شي د دندې درلودل زموږ اصلي او د ژوند یو ارزښت وي، او د دې ارزښت فرعي ارزښتونه بیا کیدای شي په کار کې صداقت، رښتینې هڅه او ژمنتیا وي. ارزښتونه کیدای شي موقعیت ته په کتو بدلون وکړي، ان کیدای شي بیخي ورباندې پوه نه شو چې بدلون یې کړی دی. نو لازمه ده چې په آګاهانه ډول مو خپلو ارزښتونو ته پام وکړو. د بیلګې په توګه یو څوک مینې ته ډېر درناوی لري او ارزښت ورکوي، خو کله چې متوجه کیږي خیانت ورسره شوی دی، کیدای شي په همغه شیبه کې ټول هغه باورونه چې د مینې په اړه یې درلودل تر پوښتنې لاندې کړي. په دې صورت کې نه یوازې دا چې نوره مینه ورته بې ارزښته ښکاري، ان کیدای شي د دې ارزښت پر وړاندې ودرېږي. ځینې وخت موقعیت ته په کتو دا ایجابیږي چې په آګاهانه ډول خپلو ارزښتونو ته بدلون ورکړو. د بیلګې په توګه کیدای شي یو کس ته دنده ان تر خپلې کورنۍ هم با ارزښته وي، او د کورنۍ اړوند ډېر مراسمو کې لکه کلیزه، شیریني خوري، واده او نورو کې چې باید حضور ولري غیر حاضر وي. دغه څه کیدای شي له کورنۍ سره د اړیکو د سړېدو او کم رنګه کېدو لامل شي، او خبر ان بېلوالي ته ورسیږي، ځکه د ژوند ملګري، خاوند یا میرمنه او اولادونو ته کورنۍ تر ټولو لوړ او لومړنی ارزښت دی، خو د هغه لپاره بیا دنده تر ټولو لوړ او لومړنی ارزښت دی. له همدې کبله د ده او کورنۍ ترمنځ اختلاف منځته راولاړېږي. دلته نو تر ټولو ښه پرېکړه دا کیدای شي چې ارزښتونه د لومړیتوب له مخې درجه بندي کړئ او کورنۍ تر دندې مخکې کړئ او په لومړي قدم کې ځای ورکړئ. پورتنیو څرګندونو ته په کتو اړتیا ده چې خپل ارزښتونه مشخص او وټاکو. د دې کار لپاره ښه ده چې ولیکئ څو یې ښه درک او د لومړیتوب له مخې درجه بندي کړئ. ستاسو د ژوند ارزښتونه څه دي؟
ستاسو اعتقادات او باورونه کوم دي؟ د بیلګې په توګه کیدای شي یو څوک ووایي زه په دې باور یم چې باید په دنده کې صادق اوسم، نو صداقت د هغه لپاره یو ارزښت دی. کیدای شي یو بل څوک بیا وایي زه په دې باور یم چې ټول خلک باید تل له خپلې دندې اړوند برخه کې د زده کړو په لټه کې اوسي، وړتیاوې لوړې کړي او پرمختګ وکړي، نو د دې کس لپاره بیا زده کړې او پرمختګ ارزښت بلل کیږي. اوس نو همدغه کس خپل آزاد او فارغ وخت د دندې اړوند زده کړو ته ځانګړی کوي. روغتیا درته مهمه ده او که کورنۍ، پیسې درته مهمې دي او که روغتیا، د هغه ارزښتونو له ډلې څخه مشخصې کړي مو دي. ارزښتونه چې لوړ لومړیتوب درته لري مشخص یې کړئ. له هغه وروسته دغه درې ارزښتونه بیا له ځان سره یاد او تکرار کړئ څو مو یې ناخودآګاه ذهن د یو ارزښت په توګه ومني. کله یې چې ومنل نو په ناخودآګاه ډول به شرایط هم همداسې راشي چې دغه درې ارزښتونه په لومړیتوب کې ځای ونیسي. په دغه لیست کې تر ټولو مهم 10 فردي ارزښتونو ته لومړیتوب ورکړئ: ازادي، کنټرول، بریا، دین، د ټولنې پرمختګ، همکاري، د لاسته راوړنو درلودل، احترام، نویوالی، شجاعت او زړورتیا، ستونزې څیړل، مسؤلیت منل، رښتینولي، ادب، مهرباني، خاکساري، عقل، نوښت، مهرباني، د سمې لارې پیدا کول، په چارو کې ښکیلېدل، د باور وړ اوسېدل، په چا پورې تړل کېدل، ځان کنټرولول، تخیل، منظم اوسېدل، موقف ته رسېدل، پر ځان باور، خوښي، پر ځان بسیا کېدل، له نورو سره مرسته کول، اغېزناک اوسېدل، واک، ریا نه کول، منطق، معنویت، مینه، هیجان، ښایست، تل پاتې مینه کول، مشهورېدل، په ټیم او حزب پورې تړاو، مقام او منزلت، بالغانه مینه، کورنۍ، خوښي، بریا، ملي امنیت، کورنۍ امنیت، بیدار اوسېدل، خطر منل، د چارو پابندي، آزاده ټاکنه، تازه توب، تیمیا په ګډه کار، نظم او ترتیب، آزادي، پاکي، منظم اوسېدل، سوله، ملګرتیا، آسوده ژوند، تازګي، فردي وړتیا، ساتیري، اتلولي، آسودګي، ښه وخت تېرېدل، راشه درشه درلودل، زړه سواندی، شتمني، ښه چلند کول، خوښي، وړتیا، بریا، توان، روغتیا، سیالۍ منل، پوهه، غرور، ګټور اوسېدل، له نورو سره شراکت کول، هوښیاري، رښتینولي، برابري، تقدیر، هیله، د یو شي منل. پس له هغه نه مو چې 10 ارزښتونه وټاکل، نو کوښښ وکړئ چې د ژوند چارې او تصمیمونه مو پر همدې 10 ارزښتونو ولاړې وي.